السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ وخت مو په خیر. د مخکني ولسمشر محمد اشرف غني په یو ټویټ کې ویل شوي چې د ښاغلي غني د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې هیک شوې ده. دا خبره وروسته له هغې وشوه چې د محمد اشرف غني د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې پر دې انتقاد شوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحاق زی وینا کوي. د فیسبوک په دغه مطلب کې د ښاغلي غني له قوله ویل شوي و چې نړیوال دی د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې شي باید له اوسني حکومت سره تعامل او ورسره مرستې وکړي. مخکني ولسمشر محمد اشرف غني ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټروله وتلې او پکې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل شي او طالبانو ته د هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل شي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحاق زی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. قدرمنو لیدونکو باید یادونه وشي چې هغه پوسټ چې د ولسمشر غني له رسمي فیسبوک پاڼې څخه شوی و اوس ډیلیټ شوی دی. نو دا په دې معنی چې د ولسمشر غني رسمي فیسبوک پاڼه هیک شوې وه او کیدای شي بیرته د ولسمشر غني لاس ته ورغلی وي او پوسټ یې ډیلیټ کړی وي. درنو کتونکو په دې هیله چې راپور به مو تر وروستۍ راسره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهم خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.